جانان میخی دی پتا کی قدمنا ود مکی سپیڅلی خاورې خدای معززت نبی پر رخسار کړینا د مکی خاورې حسن داري وجلوه داري خدای درکړ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه. قدرمنو اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې وغږېدلو چې اخلاص داسې یو شی دی چې په ده باندې د زړه ساتنه او د زړه پالنه کیږي او په اخلاص باندې د انسان رابطه الله سره ټینګیږي. په اخلاص باندې انسان د شیطان وسوسو او د شیطان د دوکو نه ژغورل کیږي. خو دا اخلاص څنګه لاسته راوړی شو؟ د اخلاص لومړنۍ زینه او د اخلاص لومړنی ګام هغه نیت دی. نو که تاسو غواړئ چې خپل خدای ته مخلص بندگان شئ، نو په خپلو نیتونو باندې څنه وکړئ، د خپل نیتونه صحیح کړئ. تر څو چې زموږ نیتونه نه وي صحیح شوي، اخلاص په موږ کې نه پیدا کیږي. چې اخلاص پیدا نشه، نو د زړه ساتنه او د زړه پالنه به چیرته وشي چې زموږ رابطه الله سره ټینګه شي. نیتونه صحیح کړئ. په دې اړوند د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډیر مهم حدیث راغلی چې د مهموالي په اړه امام شافعي رحمه الله فرمایي دغه حدیث د علم یوه په دریمه برخه جوړوي او یوازې د نیت لپاره ځانګړی شوی. خو پوښتنه دا ده چې دغه حدیث ولې د نیت لپاره ځانګړی شوی؟ جواب دا دی ځکه چې نیت اخلاص ته د رسیدو لار ده. نو که غواړئ چې مخلص اوسئ، الله ته نږدې شئ، الله د ستاسو اعمال قبول کړي، نو لومړی په خپلو نیتونو باندې کتنه وکړئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په رښتیا هم چې عملونه په نیتونو پورې اړه لري او په هر چا پورې د خپل نیت پایله اړونده ده. وکشې قدرمن اوریدونکو، محمد رسول الله څه ویلې؟ دا یې ویلې چې عملونه په نیتونو پورې تړاو لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه دی ویلي چې دنیا په نیتونو پورې اړه لري، بلکې عملونه په نیتونو پورې اړه لري. دا ځکه چې د نیت او عمل ترمنځ رابطه موجوده ده او نیت هم په یوازې ځان کافي نه دی، بلکې عمل ورسره تړلی دی. دلته ټوله خبره په عمل پورې اړه لري او عمل بیا په نیت پورې تړاو لري. د دغه حدیث په سبب کې محدثینو لیکلی دي چې د مکې مکرمې نه د مدینې په لور د هجرت پر وخت د ام قیس په نامه یوې ښځې هم هجرت وکړ. په دغه ښځه باندې یو بل سړی مین و. کله چې ام قیس هجرت وکړ، نو دغه سړی هم ورپسې مهاجر شو. نو خلکو د یاد سړي د هجرت په اړه اختلاف وکړ. ځینې صحابه و کرامو ویل چې هجرت نه قبلیږي. خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د الله او رسول لپاره هجرت کوي، د هغوی هجرت د الله او رسول لپاره دی. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. او څوک چې د دنیا
او یا له کومې ښځې سره د نکاح په خاطر هجرت کوي هغو ته به ورسي خو هجرت یوازې د هغه څه لپاره بلل کیږي چې د هغو په خاطر هجرت کړی وي ثواب ورپاره نشته ومن کانت هجرته الی الدنیا یصیبها او الی امرأة ینکحها فهجرته الی ما هاجر الیه ګورې ټولو هجرت کړی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خو هغو کسانو چې په خپل هجرت کې د الله او د الله د رسول رضا لټوله الله رب العزت هغو ته ثوابونه ورکړل ځکه چې نیت صحیح و عمل د هجرت ټولو کړی اما کوم سړي چې د هغه هدف دنیا و یا ښځې سره نکاح و هغه لپاره هیڅ کم اجر و ثواب نشته ځکه چې نیت د ثواب هغه نه و کړی نو درنو اوریدونکو زه تر هر څه وړاندې تاسو ته دا سپارښتنه کوم چې د خپلو نیتونو باندې بیا کتنه وکړئ د نیت په لټه کې اوسئ ځکه د قیامت په ورځ به هره پوښتنه د نیت په اساس وي او هره جزا او سزا به هم د نیت له مخې ورکول کیږي علمای کرام لیکي که یو سړی یوه روپۍ یو فقیر او یو مسکین ته ورکوي خو د هغه نیت دا وي چې دا روپۍ زه د فقیر او مسکین ته ورکوم چې الله زمانه راضي شي او الله ویلی دی چې تاسو فقراو او مساکینو سره مرسته وکړئ الله رب العزت به دا انسان د آخرت په ورځ د خپل د رحمت د سوري لاندې ودروي ځکه چې نیت یې صحیح دی او که بل کس په لکونو روپۍ ویشي او خلکو ته ورکوي خو هغه نیت د ثواب نه لري دا نیت د هغه په زړه کې نشته چې یو مسلمان سره همدردي کول فقیر او مسکین باندې شفقت کول هغو سره مرسته کول په دو باندې الله راضي کیږي دا یې په نیت کې نشته داس انسان لپاره هیڅ اجر او ثواب نشته بلکې الله به ترې پوښتنه کوي نو راځئ قدرمنو اوریدونکو چې خپل نیتونه صحیح کړو بیا بدنیتي د خپل د زړونو نه وباسو تر څو الله رب العزت اخلاص زموږ په زړونو کې پیدا کړي چې اخلاص پیدا شه د زړه ساتنه او د زړه پالنه وشوه چې د زړه ساتنه او د زړه پالنه د وشوه الله سره د رابطه ټینګیږي د شیطان سره د رابطه شلیږي شیطان کله هم تا نشي دوکه کولی دا کامیابي د دنیا او د آخرت ده دې نه اوچته کامیابي نشته الله دې زموږ نیتونه سم کړي علمای کرام لیکي لکه څنګه چې علم زده کوئ دغه راز نیت هم زده کړئ تاسو ته وایم قدرمنو اوریدونکو آیا په تاسو کې به تر اوسه پورې کوم چا نیت زده کړی وي او که یې اوس زده کوي نو څرنګه به زده کوي علم کوو خو نیتونه بد دي څو نشو حسد زموږ په زړونو کې پروت کینه زموږ په زړونو کې پرته بدنیتي زموږ په زړونو کې پرته الله ته به څه ځواب ورکوو اخلاص د کوم ځای شي نو چې نیتونه خراب دي اخلاص نشته چې اخلاص نشته د زړه پالنه او ساتنه نه ده شوې رابطه د الله سره ټینګه نه ده د الله نه وویرېږه رابطه د شیطان سره ټینګه ده راځه نیت دې سم کړه چې اخلاص پیدا کړي چې رابطه د الله سره ټینګه شي پرېږده دا بدنیتي پرېږده دا حسد پرېږده دا نفاق پرېږده دا بغض عداوت تاسو ته وایم درنو اوریدونکو دا دومره ستونزمنه خبره نه ده پیل یې کړئ 3 څیزونه نیت ته اړتیا لري اول عبادتونه دویم د ژوند چارې دریم هغه چارې چې د درسره کولو توان نه لرو خو موږ باید په دې باندې پوه شو چې په دغه 3 برخو کې څنګه نیت وکړو او په دغه 3 برخو کې نیت څه ارزښت لري په دې باندې باید ځان پوه شو چې الله مخلص بندگان شو لومړی نیت په اطاعتونو او په عبادتونو کې دی تاسو ته وایم له نیته پرته یو ګام هم مه اخلئ د بیلګې په توګه که تاسو مدرسې ته ځئ که تاسو جماعت ته ځئ که تاسو حج ته ځئ که تاسو عمرې ته ځئ یا په بل سفر باندې روانیږئ بغیر د نیته د کور نه یو قدم هم مه اخلئ کله چې د کوره ته اوځې د مدرسې په لور نو دا نیت وکړه چې زه مسلمان یم او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې طلب د علم په هر مسلمان باندې فرض دی زه به یادوم او د الله رب العزت دا دین چې ما یاد کړی د الله نورو بندگانو ته به یې رسوم په دې نیت که ته مدرسې ته لاړې الله به ستانه عالم جوړ کړي همدارنګه کله چې ته د کوره جماعت لورې ته وځې نو اول نیت وکړه بیا جماعت ته لاړ شه چې ولې زه جماعت ته ځم
د دې لپاره جومات ته ځم چې جومات د الله کور دی، مقدس مکان دی، د الله معبدګاه ده. هلته زمونځ په جمع کوم او یو مونځ مې الله رب العزت په 9 منځونو حسابوي چې په دې نیت لاړ شي الله به د عبادت هم قبول کړي او مونځ به د الله په دربار کې قبول شي. او که تا لپاره یو عادت جوړ شوی وي دا نیت در سره نه وي نو تا لپاره بیا هیڅ کم ثواب نشته دی. همدارنګه کله چې ته د حج او د عمرې په سفر ځې دا نیت وکړه چې دا د الله یوه فریضه ده په ما باندې او هلته الله رب العزت زما ګناهونه معافوي، لکه څنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. داسې نیت وکړه چې الله ستا حج قبول کړي، الله ستا عمره قبوله کړي او الله رب العزت تا داسې بیرته راوګرځوي لکه په کومه ورځ چې ته د خپل مور نه پیدا شوی. داسې نیت وکړه چې الله د عبادت قبول کړي، په زړه کې د اخلاص پیدا شي، د زړه پالنه او ساتنه دې وشي، الله سره دې رابطه ټینګه شي. او که هسې نوم وي او ریا وي چې زما د تره زوی او د قوم نه مې څوک تلی زمزم هسې به ستړی تا لپاره کم اجر و ثواب نشته. بیا هم درته نصیحت کوم قدرمنو اوریدونکو، تر څو چې تاسو نیت نه وي کړی نو له کور څخه یو قدم هم بیرون مه اخلئ او دا خبره داسې په خپل ذهنونو کې ذهننشینه کړئ لکه تړون چې تاسو کړی وي. زه درته نیت کول ښیم دا چې موږ به څنګه د اخلاص دروازې پیدا کوو، څنګه به ځانونه مخلص او پاک جوړوو، نیت به څنګه پیدا کوو. په دې ټولو پوښتنو به یو بل پسې انشاءالله خبرې کوو. علمای کرام لیکي چې تابعی ته یو بل کس راغی، هغه ته یې ویلې راځه چې یو صحابي وفات شوی د هغه جنازې ته ورشو. نو هغه تابعی په ځواب کې ورته وویل ته یو شیبه صبر وکړه او بیا له ځان سره آرام او چپ کیناست. لږ ځنډ وروسته یې هغه سړي ته ویلې درځه چې ځو. هغه بل سړي ترې وپوښتل ته ولې تر ځنډه له ځان سره چپ کیناستې؟ تابعي ورته ویلې د ځان لپاره مې نیت جوړوه. ښه نو اوس تاسو ووایئ چې هغه تابعي به له ځان سره څنګه نیت جوړوه؟ ښایي هغه به له ځان نه پوښتل چې ولې په دغه جنازه کې ګډون کوي او د همدې پوښتنې په ځواب کې به یې خپل نیت داسې جوړ کړی وي چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی او د صحابي جنازې ته تګ ډیر زیات ثواب لري او د هغه له مړینې نه به د عبرت درس اخلي. نو په دې توګه قدرمنو اوریدونکو هغه تابعی د خپل نیت جوړولو هڅه وکړه او له رښتینې نیت سره روان شو او الله رب العزت به اجر هم ورکوي. نو تاسو هم چې کله جنازې ته ځئ په همدغه نیت چې دا تابعی تلی همدا نیت به ځان سره جوړوئ، بیا به په جنازه کې ګډون کوئ تر څو چې الله رب العزت تاسو ته هغه ثوابونه درکړي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړي دي چې څوک صرف په جنازه کې ګډون وکړي هغه لپاره یو قیرات دی او څوک چې په جنازه کې هم ګډون وکړي او تر دفنه پورې کینی هغه لپاره 2 قیراته دي چې 2 قیراته یې 2 غټ غټ غرونه دي. آیا په دې نیت باندې تا کله په جنازه کې ګډون کړی چې الله رب العزت دا اجر تا ته درکړي؟ همدغه شان تاسو فکر وکړئ قدرمنو اوریدونکو د هغو 2 کسانو په اړه چې د یو بل په څنګ کې ناست وي خو یو نیت لري او بل نیت نه لري. کوم یو چې نیت لري هغه تل لپاره آرام وي او د آرامي احساس کوي او هغه بل چې نیت نه لري هغه بیا نارامه او ځمکه پرې سور ور وي. دا ځکه چې په هغو دواړو کې یو غواړي چې د خپل نیت په مټو هم بیروني او هم داخلي ګټې ترلاسه کړي، یعنې له الله او د هغه له پرښتو سره نږدېوالی خوښوي، له همدې امله د الله تر لطف او کرم لاندې راځي. خو دویم چې هیڅ نیت نه لري هغه هیڅ ګټه نشي اخیستلی ځکه یې بدن نارامه وي او زغم ختم وي. نو که غواړئ قدرمنو اوریدونکو چې اخلاص تاسو په زړونو کې پیدا شي د خپلو زړونو پالنه او ساتنه وکړئ، الله سره رابطه ټینګه کړئ، د شیطان نه لرې اوسئ، نو په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه وکړئ چې نیتونه هم سم شول، بدنیتي د ستاسو د زړونو نه ووتله، نور هر څه بیا سم دي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه او وروسته د مکی سپېڅلې خاورې
جانان می یخی دی پتا کی قدمنا ود مکی سپیڅلی خاورې خدای معزز د نبی پر رخسار کړینا د مکی خاورې حسن دارې وجلوه دارې خدای درکړ. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. تاسو ته به معلومه شوي چې نیت په اطاعتونو کې څومره اثر لري. چې بې نیته عبادت الله د سره نه قبلوي، هغه کې تاسو ته کم اجر نه درکوي، خو په کومو عبادتونو کې چې نیت وي د الله رضا وي هغه الله قبلوي. له همدې امله کله چې عبادتونه په عادتونو بدلیږي نو د اطاعتونو سره شوق او مینه له منځه ځي. دلته په عبادت باندې د عبادت له بدلیدو څخه مقصد دا دی چې عبادتونه سړي ته لکه عادتونه داسې شي، نیت یې له منځه ووځي. د بیلګې په توګه ښایي یو چاته په جومات کې لمونځ کول لکه یو عادت جوړ شوی وي چې په کور کې مونځ نه کوي، بلکې عادت یې وي چې زه په جومات کې مونځ کوم، خو دا نیت ورسره نه وي چې په جومات کې او په جمع سره مونځ کول ډیر زیات ثواب لري. الله او د الله رسول وعده کړې ده. زه تاسو ته دا سپارښتنه کوم قدرمنو اوریدونکو چې عبادت باید په عبادت بدل نشي، بلکې ډیر په مینې سره، ډیر په شوق سره، ډیر په هڅې سره د الله رب العزت طاعت او عبادت وکړئ چې الله مو په زړونو کې اخلاص پیدا کړي، الله ته نږدې شئ. زموږ هره خور چې کله حجاب اغوندي د کوره وځي، دا حجاب اغوستل باید زموږ خویندو لپاره یو عادت نه وي، بلکې د حجاب په اغوستلو کې او پرده کې یو نیت هم ولري. د هغې نیت دا وي چې دا الله ماته امر کړی، د الله رسول ماته ویلی دی چې مسلمانه خور دې باید باعفته او باحجابه وي. نو که زموږ خور داسې نیت وکړه الله به اجرم ورکي، الله به په زړه کې اخلاص هم پیدا کړي، رابطه به الله سره ټینګه شي او د شیطان د وسوسو نه به الله وساتي. د متدینو، دینداره او خدای پرسته خلکو د ایمانونو د سستوالي یوازینی لامل دا دی چې د عبادتونو په ترسره کولو کې هڅونه نشته. دلته له هڅونې نه مقصد همدغه نیت دی. موږ نیت کوو او ځان یو کار ته هڅوو، خو چې دا هڅونه نه وي نو د نیتونو بیا رغونه پاتې شي او هر عبادت چې کیږي لکه د یو عادت په بڼه وي، نو چې د عادت په بڼه و په زړه کې اخلاص له منځه لاړه. چې اخلاص لاړه انسان خراب دی. که تاسو ولیدل قدرمنو اوریدونکو چې یوې خور حجاب ته مخه کړه، یعنی محجوبه شوه، ښایسته جامې واغوستې، خو وروسته الله نخواسته له حجاب نه لاس وکښ، نو دا په طبیعي توګه نه یوازې یوه ستره ګناه ده، بلکې د خدای د قهر او غضب لامل هم کیږي. خو اصلي خبره دا ده چې دغې ښځې ولې حجاب ته مخه کړه او ولې بیرته حجاب پرېښوده. کیدای شي په لومړي سر کې دغې خور په اخلاص سره او پاک نیت سره حجاب اغوستی وي. زه دا نه وایم چې له لومړي سره به بې اخلاصه وي، ښایي په پوره صداقت به د الله د رضایت لپاره حجاب اغوستی وي، خو دا چې ولې حجاب لرې کړی اصلي پوښتنه همدا ده چې ولې لرې کړی. دا یې ځکه لرې کړی چې خپل دغه نیتونه دې خور هیر کړل، نو ورسره یې سم حجاب هم هیر کړ. په سر کې چې دې حجاب اغوستی و د دې مقصد دا و چې زه په فتنه کې ونه غورځېږم او نور هم په فتنه کې وانه چوم. دا الله ماته ویلي چې ښایسته جامې واغونده، محمد رسول الله راته ویلي چې ښایسته جامې او حجاب واغونده، خو اوس چې حجاب لرې کړی هغه نیت چې دې درلوده هغه نیت یې هیر که. نه خویندو، په کم نیت باندې ښایسته جامې اغوندئ، په کم نیت باندې چې تاسو ښایسته حجاب اغوندئ، خپل نیتونه مه لرې کوئ، مه هیروئ. چې نیتونه هم هیر نه کړل کله به تاسو د خپل حجاب هیر نه کړئ، ځکه چې نیت در سره و اخلاص به وي، چې اخلاص و رابطه به الله سره ټینګه وي، د شیطان د وسوسو نه به الله رب العزت تاسو ژغوري. که دغې خور هره ورځ له ځان نه پوښتلی وای چې زه ولې حجاب کوم او خپله پوښتنه یې داسې جواب کړې وای چې د خپل رب د اطاعت په خاطر
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیروي په خاطر له مؤمنو ښځو سره د تشبیه په خاطر له خدای څخه د شرم او حیا په خاطر د الله د رضایت په خاطر حجاب کوم او که هره ورځ خپل دغه نیت په خپل زړه او فکر کې وپالي نو د بې حجابي کېدو په ځای به خپل حجاب کې نوره هم مخلصه شي. خو زموږ خویندې چې حجاب پرېږدي کله په ځانګړې توګه ودونو ته روانیږي دا د دې په خاطر چې دوی نیتونه نه لري. نه خویندو راشئ د خپلو نیتونو باندې بیا کتنه وکړئ چې تر څو الله رب العزت د ستاسو نه راضي شي په زړونو کې اخلاص الله پیدا کړي. هغه ځوان چې په جومات کې لمونځ کوي او دا خپل عادت ګرځولی هغه باید جومات ته تر روانېدو وړاندې د خپل نیت کتنه وکړي تر څو د الله په عبادتونو او اطاعتونو کې مخلص پاتې شي. دې لپاره جومات ته ځم چې په جومات کې مونځ جمع سره وکړم، یو مونځ مې په 9 منځونو بدل شي، الله راته په هر قدم چې زه ږدم زما یو ګناه معاف کړي او یوه نیکي راته ولیکي. که دا نیت دې ځوانه وکړه الله به دې مخلص بنده جوړ کړي، رابطه به دې الله سره ټینګه شي، د زړه ساتنه او د زړه پالنه به دې وشي او که دا ستا لپاره یو عادت وي نو تا لپاره به هیڅ هم نشته. نو ای ځوانانو په تاسو کې به د کم یو عبادتونه تر 10 کلنۍ او یا تر هغو وروسته پورې په دې شکل ادامه پیدا کړي. د کمې خور اطاعتونه او عبادتونه به تر ودېدو او مور کېدو وروسته پورې په همدې شکل پاتې شي، یا به په شاته تګ وکړي. نه ځوانه، اوس چې مخلص شوې د خپل نیت دې صحیح که تل لپاره په خپل ژوند کې همداسې نیت کوه چې در مرګ آخري سلګیه پورې الله ته مخلص اوسې، رابطه دې الله سره ټینګه اوسي. همدارنګه ته هم ګرانې خورې چې اوس د خپل نیت باندې بیا کتنه کړې، مخلصه بنده د الله جوړه شوې، په خپلو نیتونو باندې تل لپاره کتنه کوه چې د مرګ آخري شیبو پورې الله ته مخلصه یې او نیت دې صحیح وي. په شا مه راځه، څوک به له الله سره په خپله کړې ژمنه ټینګ پاتې شي، څوک به خپل اخلاص زیات کړي. ښایي په موږ کې به ډیر کسان د خپلو ایمانونو قوي کولو ته اړتیا ولري، څوک به په خپل اخلاص کې ټینګ پاتې شي او څوک به خپل ایمان زیات کړي. نو راځئ قدرمنو اوریدونکو چې په نیت باندې پوه شو، ځکه چې د نیت اصلاح د اخلاص لومړنی زینه او لومړنی ګام دی. چې کله زموږ نیتونه صحیح شول نو موږ به مخلص شو، چې مخلص شو الله رب العزت ته به نږدې شو، د شیطان نه به لرې شو. الله دې موږ مخلص بندگان وګرځوي، الله دې زموږ نیتونه سم کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ما د مدینې په کلي زړګی بایللی، پاک رسول دلته اوسېدلی. ما د مدینې په کلي زړګی بایللی، ما د مدینې په کلي زړګی بایللی. دلته مې کلی د جانان ده، زما ارمان د همیشه یې یادومه. تاکي صفا او هم مروه ده، بلا زمزم چې نه شفا اوبه لرینه. ډېر بختور هغه کسان دي د بیت الله شریف نه کړي چې طوافونه، د بیت الله شریف نه کړي چې طوافونه. په سر او سترګو مې منلی، ما د مدینې په کلي زړګی بایللی، پاک رسول دلته اوسېدلی. ما د مدینې په کلي زړګی بایللی، ما د مدینې په کلي زړګی بایللی. د خدای محبوب ترې مسافر شو، د خپل وطن پسې به ډېر ډېر ژړېدنه. له مکې لاړو مدینې ته، انصارو وشیندل ګیډۍ ګیډۍ ګلونه.
د یثرب نوم پر مدینه شوه چې عرب جانان پرې کېښول قدمونه چې عرب جانان پرې کېښول قدمونه په سره مې منلی ما د مدینې په کلي زړګی بایللی پاک رسول دلته اوسېدلی ما د مدینې په کلي زړګی بایللی ما د مدینې په کلي زړګی بایللی د حجاز خاوره پرې ښایسته شوه پرې راورېږي د الله پاک رحمتونه دا د جانان د هجرت کور ده د زړو ټکور ته سوي کله هېرومه د مدني جانان وطنه په سر او سترګو به دی تل قدر کومه په سر او سترګو به دی تل قدر کومه په سر او سترګو مې منلی ما د مدینې په کلي زړګی بایللی پاک رسول دلته اوسېدلی ما د مدینې په کلي زړګی بایللی ما د مدینې په کلي زړګی بایللی د مدني جانان وطنه په سر او سترګو به دی تل قدر کومه د حجازي جانان مسکنه خاورې د در په رانجه د سترګو کړمه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون عذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مشرانو ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت پیش کې او د دې سره مې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو مختصر حدیث روایت پیش کی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث مبارک فزرع سره هغه انسانانو ته بشارت او زیر ورکوي چې کم سړی د دنیا په زندگی کې په مختلفو پریشانیانو کې په مختلفو بیماری او تکلیفو کې راسي او د دې بیماری او تکلیفو پریشانیو سره سره
د هغې سړي رابطه او تعلق د الله تعالی سره وي او د دعا په ذریعه د ژړا په ذریعه د استغفار په ذریعه د خپل ځان څخه د هغه بیماری او د هغه پریشانی لرې کول غواړي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه پریشان حاله انسان ته بشارت او زیری ورکوي چې سړی کومه پریشانی چې پر تا باندې راغلې ده دا د الله تعالی د ناراضګۍ منشه نه ده، بلکې دا ستا سره د الله تعالی د محبت او د رحمت نتیجه ده. ځکه دا یو حقیقت دی چې دنیا کې چې پر انسان باندې کله بیماری او پریشانی راځي او هغه پریشانی قسمه قسم حالات پر انسان باندې راوړي. کله کله پریشانی د انسان د خپل صحت په خاطر باندې، کله کله پر انسان باندې پریشانی د مال او دولت په خاطر باندې راځي، کله پر انسان باندې د مفلسوالي او د تنگ دستۍ پریشانی راځي، او کله پر انسان باندې د بل د فور او د قرض پریشانی راځي. کله د انسان کورنۍ پریشانیانې دي، کله د انسان بارنۍ پریشانیانې دي. نو هر پریشانی چې پر انسان باندې په دنیا کې راځي دا دوه قسمه راځي. یو قسم پریشانی دا ده چې هغه د الله تعالی قهر دی، هغه د الله تعالی غصه ده او د الله تعالی د نافرمانی او د ګناهګارۍ په وجه الله تعالی بطور عذاب پر سړي دا پریشانی ږدي. نو یو قسم پریشانی دا د الله تعالی د قهر، د الله تعالی د غصې نتیجه وي. ځکه کله کله الله تعالی اصل د نافرمانی سزا خو الله تعالی انسان ته په آخرت کې ورکوي، لیکن کله په دنیا کې هم پر انسان باندې یو تکلیف کښېږدي په دې خاطر چې انسان د دې نافرمانی سره وګرځي. الله تعالی قرآن کریم کې د دې تذکره کوي وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ. کله د آخرت عذاب ډېر لوی عذاب دی، د هغې عذاب د راتلو څخه مخکې زه په دنیا کې هم په انسان د عذاب سکه وکم، شنه عذاب ورباندې کښېږدم، دی په لږ عذاب کې او په تکلیف کې راولم د څه دپاره لعلهم یرجعون. الله وایي زما امید دا دی چې دی به د نافرمانۍ سره وګرځي. نو یو قسم بیماری چې پر انسان باندې راځي هغه په دې وجه راځي چې انسان په عمل کې نافرمانه دی او الله تعالی انسان ته په غصه او په قهر دی، او د دې نافرمانۍ څخه د راګرځولو دپاره الله تعالی په دنیا کې هم د دې عذاب سکه ورباندې کوي او د دې اصلي عذاب او د دې اصلي سزا او نتیجه به الله تعالی په آخرت کې سړي ته ورکوي. او دویم قسم پریشانی داسې راځي چې هغه په دې خاطر چې الله تعالی د دې خپل بنده سره محبت لري، الله تعالی د دې بنده سره مینه لري او الله تعالی پر دې بنده باندې رحمت کوي. نو د دې بنده د درجاتو د بلندۍ دپاره الله تعالی پر دې بنده باندې بیماری او ناجوړي راولي، پر دې بنده باندې پریشانی او غم او تکلیف راولي. په دې خاطر باندې الله تعالی راولي چې دې بنده ته الله تعالی ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب ورکړي، او د اجر او ثواب په خاطر باندې دا بنده الله تعالی د جنت او د جنت د نعمتو مستحق جوړ کړي. نو ځکه پر دې بنده باندې الله تعالی د پریشانی شي. نو خلاصه دا چې پریشانی او غم چې پر انسان راځي نو هغه کله کله د الله تعالی د نافرمانی نتیجه یې الله تعالی به طور سزا ورکوي، کله کله د الله تعالی د محبت نتیجه یې الله تعالی به طور رفع درجات ورکوي چې د درجې په بلندۍ. او سوال دا دی چې دا به موږ څه درله پیژنو چې یاره الله تعالی چې پر دې سړي باندې پریشانی او غم یې دی، الله تعالی پر دې سړي باندې مصیبت او تکلیف یې دی، دا د الله تعالی د قهر نتیجه ده او که دا د الله تعالی د رحمت نتیجه ده؟ ایا دا پر دې سړي باندې اول قسم پریشانی ده که دویم قسم پریشانی ده؟ دا به موږ ته په دنیا کې سره معلومیږي. د دې در حقیقت علامات ذل جلال دي. پر علاماتو سړي ته دا ور معلومیږي چې دا بیماری او دا پریشانی او دا غم او دا تکلیف الله تعالی د نافرمانی په وجه پر د باندې به طور عذاب یې شی دی.
او کله به علامي موږ ته دا نشاندهي راکوي چې دا پریشانی او دا غم او دا بیماری او ناجوړي او تکلیف دا الله تعالی پر دې سړي باندې به طور رحمت ایښی دی. د دې علامې سره جلای پر علامو باندې پیژندل کیږي. کچیرې د پریشانی او د غم په وخت کې، د بیماری او د ناجوړۍ په وخت کې د انسان رابطه د الله تعالی سره کاټ سي، د انسان تعلق د الله تعالی سره ختم سي، او په دې زړه کې د الله تعالی پر دې فیصله باندې شکوي او شکایتونه شروع کی. یا الله په دې ټوله محله کې، په دې ټوله ښار کې، په دې ټوله قوم او قبیله کې ولې پر ما باندې دا تکلیف راغلی؟ نو دا قسم د الله تعالی پر دې فیصله باندې شکوا د شکایت دی، او د الله تعالی د طرفه چې کوم احکام وي په هغې باندې عمل کول ځینې فاته سي. مخکې لمونځ کوئ اوس یې لمانځه ته زړه نه ورغواړي، مخکې دعا کول اوس یې دعا ته زړه نه ورغواړي، مخکې وظیفه او مراقبه کول اوس یې دې ته زړه نه ورغواړي. د دې بیماری د حل دپاره نورې ټولې لارې لټوي. که بیماره دی ډاکټر لزغلي، که پریشانه دی حکومت لزغلي، او هر ځای چې د ده تمه یې د دې بیمارۍ او د پریشانۍ څخه د خلاصوالي هغه طرف ته ځغلي، د پریشانۍ څخه د لرې خلاصېدون ټولې لارې لټوي. لیکن کومه پریشانی چې الله تعالی یې لرې کوي، د الله تعالی طرف ته دعا نه کوي، د الله تعالی طرف ته عبادت نه کوي، الله تعالی ته خپل عجز نه ښکاره کوي، الله تعالی ته خپله عاجزي نه ښکاره کوي، نو د دې د نورو ټولو لارو په ذریعه باندې پریشانی ختمول غواړي، لیکن د الله تعالی سره په تعلق او رابطه باندې نه ختموي. نو په دې باندې پوه سه چې دا پریشانی چې پر دې کوم نصیب راغلی ده، دا د الله تعالی د ناراضګۍ نتیجه ده. الله تعالی د انسان ته په غصه دی، الله تعالی د انسان ته په قهر دی. د هغې غصې او د قهر په خاطر الله تعالی پر دې بنده دا پریشانی، دا بیماری، دا غم او دا تکلیف ایښی دی. نو دا د دې علامه ده چې دا بیماری او دا پریشانی، دا غم او دا مصیبت الله تعالی پر دې انسان د تکلیف، د غصې او د ناراضګۍ په خاطر ښه دی چې الله تعالی د دې بنده څخه ناراضه دی، او د دې ناراضګۍ نتیجه او د دې عذاب اصلي الله تعالی د بنده ته په آخرت کې ورکوي، لیکن په دنیا کې هم په دې بنده باندې سکه کوي، په دې خاطر چې د دې پریشانۍ، چې د دې نافرمانۍ او د دې ګناه څخه د بنده رجوع کوي او ورته راوګرځي. او کچیرې د بیماری او د پریشانۍ په وخت کې، د غم او د تکلیف په وخت کې د بنده د الله تعالی سره رابطه ده، او بنده د الله تعالی سره تعلق جوړ دی، د الله و طرف ته توجه ده، او په دعا سره الله تعالی ته خپله ژړا پیښوي چې یا الله دا بیماری ده، که پریشانی ده، که غم دی، دا تا پر ما باندې ایښی دی، او یا الله ته راسه لرې کولی سې، بل څوک یې نسي راسه لرې کولی، یا الله ته به یې راسه لرې کوي. د بیماری او د پریشانی احساس کوي، پر بیماری او پریشانی باندې ژړا کوي، او پر بیماری او پریشانی باندې الله تعالی ته دعا کوي، لیکن په زړه کې د الله تعالی پر دې تقدیر او فیصله باندې شکوا او شکایت نه لري. بس وایي دا د الله تعالی فیصله ده، زما پر دې سر او سترګو قبوله ده، لیکن یا الله ستا فیصله ده زما قبوله ده، پر دې باندې څه شکوه نه لرم، صرف زه کمزوره یم، زه عاجزه یم، زه ناتوانه یم، پر ما باندې ډېر تکلیف دی، یا الله تکلیف تا را باندې ایښی دی، ته یې راسه پورته کړې. بس په شکل دا غواړي. او مخکې چې څومره لمونځ کوئ اوس یې د هغه الله تعالی ته لمونځ ډېر کړی دی، مخکې چې څومره دعا کول اوس یې د هغې څخه دعا ډېره کړې ده، مخکې چې څومره د الله سره تعلق ساتئ اوس یې د هغې څخه ذات تعلق جوړ کړی دی. زمنم د بیماری او د پریشانۍ د حل دپاره نورې لارې هم لټوي چې په کوم ځای کې د دې پریشانۍ او د بیماری حل ویني، هغې له ځغلي، لیکن عقیده یې دا جوړه کړې ده چې حل کوي یې الله تعالی، خلاصوي یې الله تعالی، پریشانی پورته کوي الله تعالی، یا به دا راته بانه کي، یا به دا راته بانه کي، یا به دا شی راته، هغه نور اسباب د بهانې په طور لټوي. او عقیده یې دا ده چې دا پریشانی الله راوستلی ده، د الله بغیر بل څوک نسي لرې کولی.
نو که چیرې د غم په وخت کې، د پریشانۍ په وخت کې، د ناجوړۍ په وخت کې رابطه هم د الله سره جوړه ده، ژړا هم الله ته روانه ده، او عقیده هم دا جوړه ده چې دا د الله تعالی په ذریعه سره لرې کېږي، نو په دې باندې پوه سه چې دا بیماری، دا پریشانی، دا غم و حادثه دا د الله تعالی د محبت نتیجه ده. الله تعالی د درجاتو د بلندۍ او د لوړوالي په خاطر پر دې خپل بنده باندې دا تکلیف ایښی دی. نو دا بیا د هغې بیماری او د هغه پریشانۍ علامه ده چې د کومې پریشانۍ په خاطر باندې الله تعالی د انسان سره محبت کوي، الله تعالی د انسان درجات بلندوي او الله تعالی انسان ته لوړه درجه ورکوي. او سوال دا دی چې کله الله تعالی د دې بنده سره محبت کوي، نو د محبت تقاضا خدا ده چې الله تعالی د بنده ته راحت ورسوي، او دا بنده په آرام کې راسي، په خوشحالي کې راسي، په سکون کې راسي. لیکن الله تعالی یو طرف ته د بنده سره محبت کوي او بل طرف ته د هغې سره سره پر بنده باندې تکلیف و پریشانی ولیږدي. الله تعالی محب دی، دا بنده دی وخت کې محبوب دی. الله تعالی عاشق دی، دا بنده معشوق دی. نو د معشوق او د محبوب سره خلق د راحت او د آرام عمل کوي، او هغې ته خلق تکلیف و پریشانی نه ورکوي. نو چې الله تعالی د بنده سره محبت کوي، بیا ولې پریشانی ورباندې ږدي؟ د هغې جواب، د هغې وجه چې څومره کائنات الله تعالی پیدا کړي دي، کائنات کې څومره انسانان الله پیدا کړي دي، دروسه د دنیا کې الله داسې انسان نه دی پیدا کړی چې هغه بیماری او پریشانی، غم او تکلیف لیدلی نه وي. دا دنیا ده، په دنیا کې د الله قانون دا دی چې په هر انسان باندې غم او پریشانی او بیماری او تکلیف راولي. په دنیا کې که سړی هر څومره لوړې درجې ته ورسیږي، که د نبوت مقام ته ورسیږي، که د ولایت مقام ته ورسیږي، که هرې لوړې درجې ته ورسیږي، تر اوسه پورې انسان الله تعالی داسې نه دی پیدا کړی چې هغه انسان باندې بیماری او حادثه رانسي، پر هغه انسان باندې پریشانی او غم رانسي. هغه شاعر وایي در این دنیا کسی بے غم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد. دې دنیا کې څوک بے غمه زندگی نشي تیرولی، کې تیروله هغې ته انسان نه ویل کېږي چې انسان سو الله تعالی به ضرور یو وخت تکلیف ورباندې ږدي. د کائناتو کې الله تعالی درې عالمه پیدا کړي دي. یو عالم هغه دی چې هلته صرف خوشحالي ده، هلته صرف راحت دی، هلته صرف آرام او سکون دی، هلته مصیبت نسته، هلته غم نسته، هلته پریشانی نسته، هلته ناجوړي او بیماری نسته. د هغې په باره کې الله تعالی وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هلته نه بیره سته، نه حزن سته، نه بل څه سته، نه بل څه. نزلا من غفور الرحیم. هلته الله تعالی کوربه دی، بنده میلمه دی، او جنت میمنخانه ده. یو عالم الله تعالی هغه پیدا کړی دی چې هغې کې د پریشانی بوی او د پریشانی د بیشته مقدار هم نه راځي. دویم عالم الله تعالی هغه پیدا کړی دی چې هلته بیا د خوشحالۍ بوی نسته، هلته د خوشحالۍ د بیشته مقدار وجود نسته، صرف غم دی، صرف بیماری ده، صرف پریشانی ده، صرف ناجوړي ده. د هغې په باره کې الله تعالی وایي انی اعذبه لا اعذبه احد من العالمین. هلته زه دې بنده ته داسې عذابونه ورکوم چې په دنیا کې د هغې عذابونه ده نه یې لیدلي، چې د دنیا انسانان هغه رقم عذاب چاته بیا نسي ورکولی. هلته داسې حالات راځي وبدا من الله ما لم یکونوا یحتسبون. د الله تعالی د طرفه داسې قسمه قسم عذابونه راځي چې انسان د هغې ام او تمه په دنیا کې نه یې کړی، چې د هغې غوږو اورېدل نه یې کړي، د هغې سترګو لیدل نه یې کړي، د انسان دل و دماغ د هغې فکر و تصور نه یې کړي. او هلته داسې حالات ولا یوثق وثاقه احد. الله تعالی وایي چې زه په کومو قیدو زنځیرو کړۍ کې راتړم، لا یوثق وثاقه احد، هغه زما غوندې زنځیرونه او کړۍ و دا څوک یې نسي بل راتړلی. نو الله تعالی درې عالمه پیدا کړي دي. یو عالم جنت دی، هغې صرف د خوشحالۍ ځای دی، هلته غم نسته. یو عالم جهنم دی، هلته صرف پریشانی ده، هلته خوشحالي نسته. او دریم عالم الله تعالی دنیا پیدا کړې ده، که د یوې طرفه آسانی وه د بل طرفه غم دی، که د یوې طرفه خوشحالي وه د بل طرفه تکلیف او پریشانی ده، که د یو طرفه څه انسان ته راحت و په بل طرفه څه انسان ته مصیبت دی.
نو چونکه الله تعالی په دنیا کې انسان ته وجود ورکړی دی او د دنیا وجود د انسان بغیر د غمه، بغیر د پریشانۍ، بغیر د بیماری او بغیر د تکلیف او مصیبت څوک وجود او زندگی کولای نسی. نو په دې خاطر الله تعالی پر دې بنده باندې د محبت په خاطر کله کله پریشانی راولي. حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې په دنیا کې د سړی وجود بغیر د غم او د زنده پریشانی څخه نسی کېدی. هغه په خپل ملفوظاتو کې واقعه را نقل کړې ده. یو سړی فلاره کې د حضرت خضر علیه السلام سره ملاو او ملاقات وس. دا خبره چې حضرت خضر علیه السلام ولی دی که نبی دی، او دا خبره چې حضرت خضر علیه السلام د مځکې پر مخ ژوندی دی که نه دی، د دې متعلق زه څه نه وایم. صرف دومره خبره کوم چې حضرت خضر علیه السلام مستجاب الدعوات بنده الله تعالی ګرځولی چې کم چاته به کم دعا وکړه الله تعالی ضرور قبلوله. نو یو سړی په لاره کې روان دی، حضرت خضر علیه السلام باندې پیښ. حضرت خضر علیه السلام یې در لاس ونیوی چې ما ته دعا وکړه. حضرت خضر علیه السلام ورته وایي څنګه دعا وکړم؟ ورته ما ته داسې دعا وکړه چې الله تعالی په دنیا کې په ما باندې تکلیف او غم ونه ویني، په ما باندې پریشانی او مصیبت ونه ویني، زما ټوله زندگی په خوشحالي کې تېره شي. نه زما مخ ته غم راسي، نه پریشانی راسي، نه تکلیف راسي، نه مصیبت راسي، زما د ټوله زندگی خوشحالي کې تېره شي. حضرت خضر علیه السلام څخه هغه سړي دا التماس وکړي چې ما ته دا دعا وکړه. حضرت خضر علیه السلام هغه سړي ته په جواب کې وایي چې سړی دا خو د دنیا زندگی د دنیا کې دا کېدی نسی چې ته دې ټوله زندگی تیره کړې او پر تا دې غم را نسی او پر تا دې بیماری را نسی او پر تا دې پریشانی او تکلیف را نسی. نو دا دعا خو زه نسم کولی ځکه دا په دنیا کې وجود نه لري، لیکن البته دا دعا درته کولی سم. ورسه په دې ښار کې وګرځه، په دې کلي وطن کې وګرځه چې کم سړی دې زیات په آرام او په راحت کې ولیدی او راسه ما ته د هغې نوم راواخه، ما ته د هغې حالات را ښکاره کړه، زه به دعا درته وکړم الله تعالی به د هغه سړي غوندې زندګي درکړي. بس دومره در سره کولی سم، لیکن دا نسم کولی چې په دنیا کې به تا غم نه. ورسه په ښار کې وګرځه چې کم سړی دې ډېر په راحت او اساني کې ولیدی، د هغې ما ته تذکره وکړه، زه به دعا درته وکړم الله تعالی به د هغې غوندې زندګي درکړي. هغه سړی په ښار باندې روان سو، په کلي او په وطن باندې روان سو. یو سړي ته ګوري چې دې سړي ته الله تعالی ښه زندګي ورکړې ده، نو کاش کې د دې غوندې میزان غوښتی وی. بیا یې برته یو بل طرف ته تکلیف وویني، هغه پرېږدي د هغې څه تېر سي بل سړی وویني. چې کله هغه وویني د هغې څه بیا تېر سي بل سړی په تشویش کې روان دی. آخر په یو ښار کې یو جوهر فروش ته ودرېدی چې د هغې دکان د زرو د جواهرو څخه ډک او لبریز ولاړ دی، او هغه د خپل دکان په مابین کې پر اعلی کرسی او پر اعلی تخت باندې ناست دی، او هغې ته 4-15 پورې نوجوانان زامن په دې خادمانو په شکل په دې دکان کې ګرځي، او هغې و مخ ته د وخت بهترین او اعلی سوارلي ولاړه ده، او د دکان سره نږدې د هغې دپاره بهترینه بنګله او کوټۍ او د استوګنې ځای دی. نو چې کله دې سړي ته فکر وکړئ نو عقیده یې دا سوله چې په دې ټوله ښار کې د دې سړي غوندې راحتمن انسان نسته او د دې سړي غوندې خوشحاله انسان نسته، او دا سړی د پریشانۍ او د غمه صفاک دی. نو زه به حضرت خضر علیه السلام ته به دا سړی وروښیم او دا ورته وایم چې ما ته دعا وکړه چې الله تعالی دا غوندې زندګي راکړي. نو واپس را روان سو. چې کله پر لاره باندې یو څه رالی نو دوباره برته فکر او سوچ ور ولاړ سو چې هسې نه چې دا سړی باطني طور په یو بیماري باندې په یو پټه بیماري او ناجوړي او پریشاني باندې اخته وي، هسې نه چې د ده غوندې ځان وغواړم په یو تکلیف کې مبتلا نسم. نو راغی په دې نیت باندې چې د دې سړي څخه به پوښتنه وکړم چې ستا زندګي څنګه ده. که چیرې یقیني م د دې سړي زندګي په راحت او په خوشحالي کې وه نو د هغې څه وروسته به بیا حضرت خضر علیه السلام ته پیشکش وکړم.
چې کله رالی هغه جوهر فروش سره د هغې سره کښېناستې، هغې ته یې په غوږ کې خپله مدعا ښکاره کړه چې ما خو خضر علیه السلام پیدا کړی دی او هغې زما سره د دعا وعده کړې ده او هغې راته ویلي دي چې په ښار کې وګرځه چې کوم سړی دې خوشحاله پیدا کړي نو ما ته راسه، ما ته پیشکش وکړه، زه به د هغې غوندې دعا درته وکړم، الله تعالی به د هغې غوندې زندګي درکړي. نو اوس مې نیت دا سولو چې زه ورسم خضر علیه السلام ته، ستا زندګي ما ډېره په خوشحالي او په راحت کې ولیدله، نو زه به حضرت خضر علیه السلام ته وایم چې ما ته دعا وکړه چې الله تعالی د دې سړي غوندې زندګي، دا ستا غوندې زندګي د خضر علیه السلام په دعا غواړم. هغه سړي چې کله هغه جوهر فروش چې کله د دې سړي مدعا واورېدله نو هغې پز او غوږ په لاس ورته ونیول چې د خدای په خاطر زما غوندې زندګي چې ونه غواړې، زما غوندې پریشانه انسان په دې ټوله ښار کې نسته، چې زه په کومو پریشانیو کې اخته یم او زه په کومو مصیبتو کې زندګي تېروم چې سهار او ماښام د ډېرې پریشانۍ څخه د ځان دپاره مرګ د خدای څخه په دعاګانو غواړم، لیکن چونکې اجل مقرر دی خدای بې وخته ماته مرګ نه راکوي. نو زما غوندې زندګي چې د چا څه ونه غواړې. هغه سړی و دې سړي زندګي ته یې وکتل، دې انسان ته ډېر په حیرت کې سلو. آخر ورته وایي چې سړی فیشه څه ده؟ نو هغه ورته نور خو زه تاسو ته تفصیلات نسم بیانولی، زه صرف یوه خبره درته کوم چې دا کم زامن چې ته وینې ما ته به دې دکان کې ګرځي، نو د خپلې زنانې د بد اخلاقۍ واقعه ورته بیانوي چې دا ټوله زامن زما څه نه دي، ما ته معلومه ده چې دا زما د زنانې د زناکارۍ څه دي او دا زما زامن نه دي، صرف زما پر نامه باندې دي او زما زنانه زناکاره ده، دا ټول اولاد زما د زنا څه دی چې د هر سړي ته ګورم، د هر زوی ته ګورم، د هر بچي ته ګورم، سهار او ماښام مې زړه خوړل کېږي او د ډېره خشم او د ډېرې پریشانۍ څه مې دماغ په سر کې ایښېږي. نو ځکه زه اوس در وس مې هر څه وتلی ده، نه دې زوی ته څه ویلی سم، نه زنانې ته څه ویلی سم، نه بل څه ویلی سم، بس سهار او ماښام د ځانه څه مرګ په دعا باندې غواړم. نو زما زندګي داسې پریشانه ده، نو د خدای په خاطر باندې چې زما غوندې غوښتنه د خضر علیه السلام په دعا ونه کړي. نو هغه سړی په دې باندې پوه سو چې په دنیا کې یقینا د غم او د پریشانۍ څخه خلاص سړی نسته. نو واپس را روان سو رالی حضرت خضر علیه السلام ته. حضرت خضر علیه السلام ته وایي چې زه خو راورسېدم. نو حضرت خضر علیه السلام ورته وایي چې څنګه سړی دې پیدا کړې، د چا غوندې دعا درته وکړه؟ نو هغه ورته وایي چې ما ټوله ښار وکاته، ټوله علاقه او قریه او کلي مې وکتل، نو ما د غم او پریشانۍ څخه خلاص سړی څوک نه کوي پیدا. نو ځکه زه تا ته دا ویلی نه سم چې ما ته د پلانکي سړي غوندې دعا وکړه چې زه د پلانکي سړي غوندې سم. نو حضرت خضر علیه السلام ورته وایي چې ما مخکې هم درته ویل چې دا د دنیا زندګي ده او دا دنیا الله داسې جوړه کړې ده چې په دې کې که د یو طرفه اساني ده، د بل طرفه سختی ده، د یو طرفه خوشحالي ده، د بل طرفه غم دی، او د یو طرف ته اوسایي ده، د بل طرفه د انسان سره تکلیف دی. نو حضرت خضر علیه السلام ورته وایي چې په دنیا کې بغیر د غمه زندګي نشي کېدی، البته زه به دا دعا درته وکړم چې الله تعالی دې په دنیا کې د عافیت زندګي درکړي. نو دا نسم ویلی چې الله تعالی دې په دنیا کې تا د غم او پریشانۍ سره نه مخامخ کړي. نو مقصود می دا دی چې الله تعالی انسان ته پریشانی ځکه ورکوي، الله تعالی پر انسان باندې بیماری او غم ځکه راولي چې الله تعالی د دې بنده سره محبت دی. که ته ما ته وایې چې د محبت په خاطر خو به د انسان ته راحت ورکوئ، غم ولې راځي؟ چونکې په دنیا کې انسان زندگی بغیر د غم نشي کولی، نو ځکه هغه غم هم الله تعالی د رحمت او د محبت په شکل پر انسان باندې راوړي. تاسو ګورئ په دنیا کې د انسانانو زموږ او ستاسو معاشره ده، کم سړی به د پریشانۍ او بیمارۍ څخه خلاص شي. چاته الله تعالی د صحت متعلق روغ صحت د دې طرفه اطمینان دی، لیکن بل طرف ته مال او دولت نسته، مسکنت دی، نو په دې وجه پریشان دی. د چا سره د مال او دولت کثرت دی، لیکن هغه غریب د صحت څخه محروم دی، د هغې بهترین صحت نسته، هغې په ناجوړي کې مبتلا دی. د چا په کور کې اتفاق دی، ورور په ژبه سره پوهېږي، پلار او زوی په ژبه سره پوهېږي، خواښې او ورور په ژبه سره پوهېږي، لیکن بهرني حالات ورته صحیح نه دي. کله د همسایهګانو د طرفه تکلیف،
کله د رشتہ دارانو د طرفه تکلیف او کله د بهرنی اقتصاد او معاشرت د خاطر باندې تکلیف. د بعضې انسانانو بیا معاشرت ډېر اسانه دی او په ډېره ښه طریقه باندې تیریږي. هر سور سره ستا، مال و دولت سره ستا او ښه کور سره ستا او د دنیا د زندګۍ تیرولو ټول اسباب ورسره ستا. لیکن د هغه غریب بیا چې ګورې د پلارو د زوی سره جنجال دی او د لورو د مور سره جنجال دی او د ورورو د ورور، یو ورور د بل ورور سلام بیا کولو ته تیار نه دی. نو د چا زندگی کې یو شی دی او د چا په زندگی کې بل شی دی. نو په دنیا کې د انسان زندگی بغیر د پریشانۍ، بغیر د غم، بغیر د تکلیف دا راتلی نسی. که چیرې د انسان د غم او د پریشانۍ په وخت کې د الله تعالی سره رابطه کمه سي، نو دا هغه قسم غم او پریشانی ده چې د الله تعالی د طرفه غضب دی، د الله تعالی د نافرمانۍ نتیجه د الله تعالی دې سړي ته د قهر او د عذاب په شکل پریشانی راوستلې. او که چیرې د پریشانۍ په وخت کې د انسان د الله تعالی سره رابطه جوړوي او د دعا په ذریعه باندې خپله پریشانی حل کول غواړي او د پریشانۍ په وخت کې د انسان تعلق او توجه د الله تعالی سره برابري، نو بیا په دې باندې پوه سه چې دا پریشانی د الله تعالی رحم دی، د الله تعالی د درجاتو د بلندۍ په خاطر پر ده راوستلې ده او الله تعالی د ده دپاره د اجر او د ثواب مستحق دی جوړوي. نو په دې خاطر پر د پریشانی ایښې ده. حدیث شریف کې راځي اذا احب الله عبدا صب علیه البلاء، چې کله الله تعالی پر یو بنده باندې سره محبت کوي نو الله تعالی پر هغه بنده باندې تکلیفونه راوړي. هغه تکلیفونه پر بنده باندې د باران په شکل باندې راځي چې یو تکلیف تللی نه دی دستي دویم راورسېدی، چې دویم تکلیف ختم سوی نه دی دریم راورسېدی، چې دریم تکلیف ختم سوی نه دی څلرم راورسېدی. دا د الله تعالی د محبت علامه دی. حدیث شریف کې راځي کله کله خو ملائکې الله تعالی ته دا خبره پیش کی چې په ټوله معاشره کې، په ټوله محله کې، په ټوله کلي کې یا الله نیک بندام دا دی، عبادت گزار بندام دا دی او ستا فرمانبردار بندام دا دی، لیکن د هغې باوجود مسکنت هم د ده په نصیب دی، بیماري هم د ده په نصیب ده، ناجوړي هم د ده په نصیب ده. آخر دا ولي؟ نو الله تعالی ورته پرېږدی زما نیک بنده دی، ما ته د دې خپل بنده دعا او ژړا خوند راکوي، ځکه چې کله زه پر ده باندې تکلیف کښېږدم دی دستي ما ته ژړا شروع کړي، چې کله زه پر ده باندې مصیبت کښېږدم دی دستي ما ته دعا شروع کړي. نو ما ته د دې خپل بنده ژړا او دعا ډېره محبوبه ده، نو په دې خاطر باندې پرېږدی زما بنده په دغه حال کې پرېږدي. اوس حدیث قسم د سند په لحاظ لږ کمزوری دی، لیکن د دې تقویه او تایید په نورو احادیثو باندې سوی دی. حدیث شریف کی راضی ویقول المصیبت ویقول الراحة كل يوم أين أتوجه يا ربي ويقول المصیبت كل يوم أين أتوجه يا ربي. مصیبت او غم او پریشانی دا هر سار د الله تعالی دربار کې خواست کی، یا الله د چا کور لورس، سوک په غم کې راولم، سوک په ژړا کې راولم، سوک په پریشانی کې راولم. الله تعالی ورته الی احبائی و اولی طاعتی، چې زما څومره محبوب انسانان دي او زما طاعت گزار انسانان دي، ورسه هغوی په غم اخته کا، په ژړا یې اخته کا، پریشانی پر هغوی راوله، مسکنت پر هغوی راوله، درفدري پر هغوی راوله. ولی کی ابلو بیک اخبارهم، چې ستا په خاطر زه د دوی د خبرو لږ امتحان وکړم چې دوی څه وایي. واختبروا بک صبرهم، ستا په خاطر زه د دوی د صبر لږ امتحان وکړم چې د دوی د صبر استعداد در کومه حده پورې دی. و اضاعف بک درجاتهم، ستا په خاطر باندې زه د دوی درجات ور بلندې کړم. او ومحا بک ذنوبهم، ستا په خاطر باندې زه د دوی ګناهونه ور محو خراب کړم. ګوره مصیبت که راځي، غم که راځي، حادثه که راځي، چې کله د مصیبت او د غم او د حادثې په وخت کې د انسان توجه تعلق د الله تعالی سره جوړي، نو بیا دا د الله تعالی رحمت بلل کیږي، دا د الله تعالی محبت بلل کیږي، دا د انسان د لوړو درجاتو سبب بلل کیږي، او د دې په خاطر باندې الله تعالی انسان د لوړ اجر او د ثواب مستحق جوړوي. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث کې وایي ان اشد الناس بلاء، په اعتبار د مصیبتو ډیر شدیدترین انسانان
چې سخت مصیبتونه الله تعالی ور باندې راولي او سخت غمونه او پریشانۍ ور باندې راولي، الانبیاء د ټولو څه مخکې نبیانو باندې راځي، والاولیاء د هغې څه وروسته بیا د الله تعالی پر ولیانو باندې راځي، ثم الامثل فالامثل، بیا چې انبیاء او اولیاء ته په درجاتو کې څوک ور قریب دي، دنیا کې زیات پریشانی، زیات غم، زیات بیماری، زیات مصیبت دا پر هغې باندې الله تعالی اشتي. تاسو زموږ د انبیاو کې د الله تعالی خلیل حضرت ابراهیم علیه السلام دی چې الله تعالی په خپله د خلیل الله لقب ورکړی دی. خلیل الله معنا د الله دوست، لیکن بل طرف ته الله تعالی په خپله قرآن کې وایي اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات، الله تعالی پر ابراهیم باندې ډېر سخت امتحانات راوستل. یو طرف ته الله تعالی وایي زما خلیل دوست دی، لیکن د هغې څه وروسته الله تعالی وایي ما امتحانات ور باندې کښېښول. نو امتحانات ایښول دا د الله تعالی د دوستۍ علامه ده. حضرت ابراهیم علیه السلام باندې په کوم شکل امتحانات راغلل؟ د ټولو څه مخکې د مځکې د کورې بادشاه نمرود دی، هغه ډېر ظالم و جابر دی، د هغې په مقابل کې درېدل. پیغمبر علیه السلام وایي افضل الحق کلمت افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر، د ظالم بادشاه په مخ کې د حق وینا کول دا د ټولو څه بهترین جواب. حضرت ابراهیم علیه السلام طبعا د بتانو څه بیزاره انسان، چې کله د اختر ورځ راله نو قوم ټولو بت پرسته دی، نو قوم ورته وایي چې د اختر میلې له راځه، فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم. حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وایي زه بیمار یم. یقینا د کافرانو سره تک کول، د کافرانو سره میله کول او د هغې د خوشحالۍ په ورځ خوشحالۍ جوړول دا د مسلمان بیماری ده، په دې کې د مسلمان راحت نه. نو ځکه حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وایي زه بیمار یم. چې کله قوم اختر له ولاړی، چې قوم میلې ته ووتی، حضرت ابراهیم علیه السلام تبه راواستی، د قوم په عبادت خانه راننوتی چې څومره بتان پراته دي هغه یې ټوله مات کړل، او د غټ بت چې د هغې ټولو مشر بلکې دی تبر یې د هغې پر وژه باندې کښېښود. قوم ته چې کله خبر د خپلې بتخانې ورکول سو، نو قوم په منډه باندې راځي خپل ښار له خپل کلي له، او ټوله راځي بتخانې له، چې کله بتخانې ته ګوري د بتانو بد حالت دی. دستي د ټوله قوم سربراو بادشاه نمرود ته حال ورسېدی چې په بتخانه کې زموږ د هغه مقدسو خدایانو سره داسې عمل سوی دی. نو نمرود دستي د دې قوم څه پوښتنه کوي چې دا به کړي چای؟ نو دوی ورته وایي سمعنا فتى یذکر، موږ یو ځوان لیدلی دی، هغې همیشه زموږ خدایان په بدو الفاظو ذکر کول، یقال له ابراهیم، د هغې نوم ابراهیم دی. نمرود چې کله د ابراهیم علیه السلام معلومات وکړي، نو قوم ته وایي فاتوا به علی اعین الناس، تاسو یې د خلکو په مخ کې راولئ چې ښکاره اقرار وکړو. نو نمرود ډېر لوی دربار جوړ کړی دی، په هغه دربار کې د دنیا وزیران او ارکان د دولت دا ټول حاضر دي. ابراهیم علیه السلام د عمر کې 14 یا 19 کلن بنده دی، او د هغې په غاړو په لاسو کې زنځیران ورت کړی دي، او د یو مجرم په شکل باندې د نمرود دربار او مخ ته ودرول سو. نمرود اوله پوښتنه ځین کوي من فعل هذا بآلهتنا یا ابراهیم، ای ابراهیم زموږ د خدایانو سره دا عمل چا کړی دی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام ورته بل فعلهم کبیرهم فاسألهم، د مشربت به شاید دا مات کړي، تاسو پوښتنه ځینې وکړئ. هغه دستي ورته مشربت خو دا د ډبرې څه جوړ دی، نه یو خبره کوي، نه د چا غې اوري، نه چاته جواب ورکوي. چې کله هغه دا ورته وایي، نو ابراهیم علیه السلام ورته افل لکم ولما تعبدون، پر تاسو د هلاکت دي، پر تاسو د افسوس دي. یار په خپله وایه چې نه د چا غې اوري، نه چاته نفع رسوي، نه چاته نقصان رسوي، چاته د خبرې جواب نشي ورکولی، نو بیا حاجت څنګه ځینې غواړي؟ نمرود ډېر حیران. هغه ورته وایي وما ربک یا ابراهیم، ستا خدای نو څوک دی چې دا نه منې؟ دی ورته وایي ربي الذي یحیي ویمیت، زما رب هغه دی چې انسانانو ته ژوند و مرګ ورکوي، در دې لویه نفع او نقصان دا ټوله د هغې په لاس کې دي.
نمرود ورته دا خو ستا د خدای خصوصیت دی، انا احیی و امید، دا کار به زم وکم. یو سړی د مرګ مستحق نه دی، هغه به زه قتل کم. یو سړی د زندګۍ مستحق دی، هغه ته به ژوند، یو سړی د زندګۍ مستحق دی، هغه به قتل کم. نو دا ژوندی مې مړ کړئ. یو سړی به مرګ ته ولاړی، لیکن د مرګ به آزاد کم، دا دی مړی مې را ژوندی کړي. نو انا احیی و امید. ابراهیم علیه السلام ورته ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. زما رب لمر د مشرق سره خیږي، که ته زما د رب غوندې اعمال کولی سې ته د مغرب راوخیږه. فبهت الذي کفر. نو هغې وخت کې هغه حیران سو چې دې ته څه جواب ورکړي. نو د ابراهیم علیه السلام لویه معرکه چې د ټوله قوم په مخ کې، د ټوله ارکانو د دولت په مخ کې او په ټوله لویه دربار کې د یو مجرم په شکل باندې نوجوان او په نوي عمر کې ولاړ او په لاسو پښو کې هتکړی او د نمرود غوندې جابر په مخ کې د حق کلمه ویل، دا د ابراهیم علیه السلام د ټولو لوی امتحان. چې کله نمرود د هغې په جواب کې لاجوابه سو، نو هغې ته ډېر په غوسه او په خشم باندې دی. د هغې غصې او د خشم په خاطر باندې هغې په خپل حکومتي سطحه، په سرکاري سطحه باندې اعلان وکړي چې دومره بوټي به راجمع کېږي او دومره اور به بلیږي او د ټوله قوم او د ټوله انسانیت په مخ کې به ابراهیم اور ته ورلویږي چې د دې څه وروسته دا عبرت سي او زموږ د خدایانو سره آینده بیا دا څوک داسې عمل ونه کړي. نو هغه اور له بوټي هغې په مذهبي شکل هم راټولیږي او په سرکاري شکل هم راټولیږي. د حکومت اعلان هم دی چې دی بلا راټولګېږي. یو څوک یې د خپل مذهب دفاع هم بولي. یو بوډی چې کله خپل حاجت پیښوي، نو یا الله که دې زما حاجت را پوره کړې، زه به د خپلو بوتانو د دفاع په خاطر د ابراهیم سوځلو له دونه بوټي راټولوم. نو د هغې عقیده هم دا ده چې پر دې باندې زموږ ثواب او کامیابي ده. چې کله اور بل نو بیا دا چل نه پیدا کېږي چې ابراهیم علیه السلام به څنګه دې اور ته ورلویږي. آخر د دوو غرو پر سر باندې منجنیق او د چلومبې شکل جوړ سلو. بیا د هغې ازمایش او امتحان وسو. یو ځل یې غټ کاڼی کې واچوئ چې کله هغې ته ټال ورکړئ او یو طرف یې ورخطا کړئ، نو هغه کاڼی د اور په مابین کې وموښته. د ابراهیم علیه السلام څه لباس کاږي او د ابراهیم علیه السلام لاسونه او پښې ورتړي او د هغې څه وروسته یې په منجنیق کېږدي او منجنیق ته ټال ورکوي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله د زانګو څخه خطا سو، الله تعالی عجیبه استعداد، عجیبه استقامت دی. نو چې کله په دې هوا کې د اور پر طرف باندې روان دی، نو یو ځل هغه فرشته ځان را رسي چې د کوم چا په تصرف کې دا غرونه دي. نو هغې ورته ابراهیمه که ستا چیرې حاجت وي، زه به په دا اور باندې دا غرونه راولم، اور به ختم کړم. وایي هل لک الی حاجة، ایا ستا ما ته څه ضرورت شته؟ دی ورته اما الیک فلا، تم مخلوق یې زه مخلوق یم، زه و تا ته څه مجبوري ښکاره کړم. وایي و تا ته زما ضرورت نشته. دویم ځل د بارانو فرشته ځان را رسوي. نو هغې ورته ابراهیمه که ما ته څه ضرورت دی، زه به په یو صرف کې په باران باندې اور ټوله ځله ختم کړم. هل لک الی حاجة، ما ته څه ضرورت دی؟ نو ابراهیم علیه السلام بیا ورته اما الیک فلا، تا ته زما څه ضرورت نشته. آخر حضرت جبرائیل علیه السلام راغلی، ورته ابراهیم اور ته رسېږي، د الله څه وغواړه چې الله تعالی دې حفاظت وکړي. دی ورته الله ما ویني که مې نه ویني؟ هغه ورته ویني دي. دی ورته علمه بحالي یغنیني عن سوالي، چې الله زما په حال باندې خبر دی، زما د الله طرف څه غوښتنو ته ضرورت نشته. چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام اور ته رسېږي، الله د عرشه څه جبرائیل ته وایي چې د سترګې په رپ کې ځان ورسوه. حضرت جبرائیل علیه السلام د جنت لباس راوړي او ابراهیم علیه السلام پر اور چې راورسېدی، نو ابراهیم علیه السلام یې دستي در دې وزر در دې بازو نسي. حضرت جبرائیل علیه السلام یې دستي در دې بازو نسي. الله تعالی دستي اور ته وایي یا نار کوني بردا وسلام علی ابراهیم، ای اوره د ابراهیم باندې خنک سه او یخ سه او سلامتیا سه. نو حضرت ابراهیم علیه السلام اور ته راورسېدی. حضرت جبرائیل علیه السلام دستی قمیص په واغوستی. حضرت ابراهیم علیه السلام باندې دویم امتحان، حالانکه حضرت ابراهیم علیه السلام د اور کې بیا 40 شپې تېروي.
او دا وایي چې زما د زندګۍ د ټولو څه بهترینې ورځې هغه وې چې کله د نمرود په اور کې پر ما باندې تېرې شوې، چې کله نمرود د هغې څه د سزا ورکولو څه عاجز چې هغې ته سزا نشي ورکولی، اور یې نه سوځي، نو هغې باندې د اکا لور حضرت ساره هغه رازغلي چې کله ابراهیم په دې نعمتو کې ویني نو عرب آمنتو برب ابراهیم، هغې د ابراهیم علیه السلام پر رب ایمان ورسره وکړي چې هغې باندې اور ګلي ګلزار سو، پر هغې باندې اور راحت سو، پر هغې باندې اور سلامتیا سو، نو هغه زنان هم دستي پر الله باندې ایمان راوړي. نمرود د خپل کوره سا، د خپل کلي سا، د مصر سا حضرت ابراهیم علیه السلام دریم ځل هجرت ته مجبوره کوي چې زیبه حضرت ابراهیم علیه السلام د بیبي سارې زنانې سره را روان سو، د مصر څخه شام او فلسطین ته هجرت کوي. چې کله د مصر در بارډر را اوړي، د مصر در سرحد را تیریږي، نو فرعون مصر چې د سرحد د ټولې علاقې مسؤل دی، د هغې عادت د ځان دپاره دا جوړ کړی دی چې کله یو څوک پر دې سرحد باندې تیریږي، که چیرې د هغې سړي سره زنانه ورسره یو زنانه د حسن و د جمال مالکه وي، د هغه سړي خوري، نو بیا هغه زنانه پرېږدي د ورور په، او که چیرې د سړي زنانه وي نو هغه سړی قتل کوي او هغه زنانه خپل ځان ته راګرځي. حضرت ساره چونکې د ابراهیم علیه السلام زنانه، نو هغې ته الله تعالی ډېر حسن و جمال ورکړی دی چې کله د مصر عسکرو را وګرځوله نو دستي هغه خپل مصر د څه پوښتنه کوي چې دا دې څه ده، نو دستي هغه زنانه د خپل سرحد مسؤل ته پیشوي. هغې چې کله د حسن و جمال ته وګوري نو هغې په غلط حرکت و په غلطه اراده باندې دې زنانې ته لاس ور اوږدوي، چونکې هغه د یو نبي زنانه ده، نو الله تعالی د هغې په خاطر باندې د هغې لاس د ناکامۍ او د وچوالي سره مخامخ کړي. لیکن چونکې زنانه د هغې په لاس کې ده، نو خپل خاوند ور باندې شکمن نسی، نو حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی دا ټول حجابات لرې کوي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې پر کوم ځای ولاړ دی، د هغه ځای څخه خپله زنانه ویني چې هغه فرعون مصر لاس وله وروړي، نو د هغې لاس وچیږي، دویم ځل لاس وروړي، د هغې لاس وچیږي. اخر حضرت ابراهیم علیه السلام را طلبوي، ابراهیم علیه السلام ته وایي دا څه ده، نو ابراهیم علیه السلام د خور لفظ ورته ادا کوي چې دا زما خور، ځکه انما المؤمنون اخوة. د هغې څه وروسته یې ورته ابراهیم علیه السلام ته په لاس ورکوي او د خدمت دپاره د هغه فرعون مصر دا عقیده سو چې دا نیک انسانان دي او دا ډېر بهترین انسانان دي، نو د دې د خدمت دپاره یو بله د مینځي په شکل حضرت هاجره مبارکه ورسره ملګرې کوي چې دا به په لارو کې ستاسو خدمت کوي. حضرت ابراهیم علیه السلام د دوو زنانو سره د مصر څخه فلسطین ته راغلی، د حضرت سارې سره هم نکاح ده، د حضرت هاجرې سره هم نکاح ده. نو په مصر کې په فلسطین کې استوګنه کوي. د حضرت ابراهیم علیه السلام ډېره زمانه په فلسطین کې تیریږي، او حضرت ابراهیم علیه السلام چې واده پر 20 کاله باندې راسي، نو پر 4 کاله باندې الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته یو بچی د حضرت هاجرې سره ورکوي. حضرت ابراهیم علیه السلام 4 کاله مسلسل دعا غواړي چې الله ماته بچی راکې، یا الله ماته بچی راکې، نو 4 کاله باندې الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته بچی ورکوي. چې کله بچی 6 میاشتې 5 میاشتې عمر تیروي، نو دې وخت کې د الله د طرفه دا فیصله راغله، اوس دریم امتحان راغلی، 4م امتحان، چې دا بچی دی، دا زنانه ده، دا به د دې ښایسته مځکې سزي، او دا به داسې غرو لځي، او دا به داسې درو لځي، او دا به تورو شلو لځي، په هغې کې به دا زنانه پرېږدي او دا بچی به پرېږدي، واپس به برته راځي. نو الله تعالی ورته وایي د دې زنانې او د بچي هجرت وکړه، دا د دې ځای څخه بوځه. حضرت ابراهیم علیه السلام ته هیڅ درک نه لګېږي چې دا بچی زه پر کومه باندې بوزم دا زنانه. یو روایت کې راځي الله تعالی حضرت جبرائیل علیه السلام راستوي، ورته جبرائیل به د مخه رواني او حضرت هاجره یې چې جبرائیل علیه السلام نه ویني،
او ته به جبرائیل علیه السلام وینې چې پر کوم ځای باندې جبرائیل د نشاندهي درته وکړله پر دې ځای پرېږده نو پر هغه ځای به بچی او زنانه پرېږدي 6 میاشتو بچی دی او ته به واپس راسي د مصر سره روان سو حضرت ابراهیم علیه السلام د 15 کالو په عمر کې دی او یوه زنانه ورپسې د هغې بچی په غېږ کې دی او د مصر سره ځي حجاز مقدس ته 1500 میله مځکه او ټول ریګونه دي چې د انسان عقل دې ته حیرانېږي چې هغه زنانې ابراهیم علیه السلام دا مځکه په کوم شکل راکاټ کړه چې کله ریګونه ختمیږي د حجاز مقدس مځکه شروع کیږي نو ټول غرونه راځي او په غرو کې سفر راکوي چې کله داسې ګڼ غرونه رالو چې د تورو غرو د تیارکۍ په خاطر د انسان خوف د انسان بیره د انسان وحشت انتها ته رسیږي چې حاجانو مبارکانو د مکې مکرمې مځکه لیدلې ده چې غالبا چې څنګه ګڼ غرونه پر هغه مځکه دي د مځکې پر بله خطه باندې بیا ډېر کم پیدا کیږي چې د نن څخه 4000 کاله مخکې سړی د مکې مکرمې د تورو غرو تصور وکړي چې کله دې ځای ته راورسېدو چې په هغې کې خوف دی بیره ده تور غرونه دي تور کاڼي دي او تورې شلې دي د هغې څه بغیر نه پر ټوله علاقه باندې درخته سته نه پر ټوله علاقه باندې انسان سته نه د اوبو د نیستۍ په خاطر پر ټوله علاقه باندې یو مرغه سته نو حضرت ابراهیم علیه السلام چې دې ځای ته راورسېدی نو حضرت جبرائیل علیه السلام نشاندهي ورکوي چې بچی او زنانه دلته پرېږده د حضرت ابراهیم علیه السلام د غرو غوندې استقامت والا سینه وه چې د نمرود اور ته ورغورځي نو ملایکې زارۍ ورته کوي چې ته د الله څه وغواړه دی وایي زه د هېچا څه نه غواړم لیکن دې ځای کې چونکې د اولادو د زنانې مسله راله نو چې کله جبرائیل علیه السلام اولادو زنانه دلته ورته پرېږدي نو د ابراهیم علیه السلام زړه بل کېږي چې یو بچی دی یوه زنانه ده او دا تور غرونه دي او دا تورې درې دي او دا توره شله ده د هغې به په دې ځای کې څنګه ګزاره کوي لیکن چونکې د الله تعالی امر دی د الله تعالی فیصله ده نو ابراهیم علیه السلام د جوسې څو خرماوې راوکښئ نو هغې ورته کښېښوې هغه زنانو ته وایي چې بس ستا او د بچي دغه ځای دی پر دې ځای به ته استوګه نه کوې زما د خدای په امان میزاب رحمت چې نن سبا د بیت الله ناوه پر کوم طرف ته دې طرف ته محله شامیه وایي نو ابراهیم علیه السلام د محلې شامیې پر طرف را روان سو هغه زنانې چې شاوخوا وکتل او د خپل بچي ته یې وکتل او د تور غرو کاڼو ډبرو ته یې وکتل نو هغه زنانه حیران نسوله د زنانې ما تحت الاسباب در اسباب را لاندې د اسبابو په دنیا کې در خدای را لاندې اعتماد پر خاوند باندې چې خاوند یې در کومه ځای پورې بیایي دا به ورسره ځي لیکن در دې ځای پورې په خاوند فسې ده چې پر دې ځای باندې خاوند هم پرېښوله نو د زنانې اعصاب ټول خطا سو حضرت ابراهیم علیه السلام پسې هغه زنانه رازغلي برای د دې شا در لمن نسي و یا خلیل الرحمن ای د الله خلیله زما څه په حقوقو د زوجیت کې څه کمی سوې ده زما څه کومه خطا سوې ده زما څه کوم قصور سوی دی چې ما او بچی په دې صفا په دې بیبانو په دې دشتو په دې غرو درو کې پرېږدې حضرت ابراهیم علیه السلام نه در شا ورته ګوري او حضرت ابراهیم علیه السلام نه څه کلام ورته کوي په دې خاطر چې د الله په امر کې څه قصور و کمی را نسي هغه زنانه 3 ساعتکي پورې پر مشتې د باره ورته الا من وکلنا سړی دلته مې چا ته ور پرېږدي دی ورته وکلتما الی الله و الله ته مې ور پرېږدم بس دا یوه خبر ورته کوي دا ورته وکلنا اذن الی کافن چې الله ته مې ور پرېږدی بس الله زموږ دپاره کافي دی هغه زنانې لمون یې الله کله برته پر بچه راوګرځېدله حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله محله شامیه پر مځکه باندې تیر سو مخ ته جبل ابو قبیس راځي ډېر لوی غر دی اوسم نو پر دې غره باندې روان سو پر دې غره خیژي چې کله در دې غره شوه کیږي نو در دې وخته پورې در شا نه ګوري
چې کله در غره نهامیږي نو زړه دا وغوښتی چې آخرنی نظر دی نو هغه خپل نظر پر دې زنانه او پر دې بچي باندې راګرځوي لیکن دا اولاد محبت دی د حضرت ابراهیم علیه السلام دا قدمونه داسې درانه وزني سو چې بس وسو استطاعت ختم سو نور قدم پر مخ نسي اخیستی ما درته هغه استطاعت هغه سینه چې د غرونو غوندې صبر و برداشت چې د نمرود په اور کې په خپل هر څه باندې د چا د مدد غوښتلو بغیر اور ولوېدلو ته تیار دی لیکن دلته ودرېدی باره لاس پورته کړی ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم یا الله ما خو په دې شله کې چې بغیر د اوبو صدا بغیر د خوړو صدا بغیر د هر څه صدا یا الله ما پر دې ځای خپل بچی پرېښوی فجعل افئدة الناس تهوی الیهم یا الله خلق ورله راوله وارزقهم من الثمرات یا الله زما بچانو ته میوه ورکه رزق ورکه نو حضرت ابراهیم علیه السلام پر هغه لار باندې سي هغې زنانې یو ساتکی د خپل بچي ته انتظار وکړي یو طرف ته د لمر ګرمي ده بیا د غرونو ګرمي ده او بیا د تورو کاڼو ګرمي ده نه لږ څه خوراکه او نفقه و شی چې هغه دستي ختم سو نه هغه زنانې د خپل خاوند څه تمه وختله ځکه د دې په تلاش کې چې الله تعالی به یو بل مددګار پیدا کوي نو د صفا غونډۍ ته وخیږي د مروه غونډۍ ته وخیږي اوغه رازغلي او رازغلي او په مابین کې چې کله شله ده نو هغه شلي ته چې دا ورشوه کېږي بچی د نظره څه نهام سي نو هغه شله په منډه باندې کاټوي الله تعالی ته د دې عمل داسې محبوب و چې در قیامته پورې چې څومره حاجان راځي د هغې زنانې په شکل به اووه ځي او راځي چې کله دوی اووه تګ و راتګ نه وکړي د دوی حج مکمل کېږي نه او چې کومې شلې ته زنانه راله نو هغه زنانې چې کومه منډه کړې ده الله تعالی پر ټولو انسانانو باندې هغه سعی او منډه ضروري کړې ده چې تاسو به هم په دې شله کې داسې منډه کوئ یو نیم کال بعد هغه زنانې په هغه ورځ باندې چې ابراهیم علیه السلام جلاس نو هغه زنانه په هغه ورځ کې شپه راله د شپې تیاره او ما درته ویل د تورو غرو تیاره او بیا د تورو کاڼو تیاره نه معلوم چې هغه زنانې هغه شپه په هغه ځای کې څنګه تېره کړله هغه زنانې ورځې هلته څنګه تېرې کړې نو د دې امت ابتدا الله تعالی د هغه ځای څخه کښېښوله چې د یو امت ته مشقتونه ګوري پریشانۍ ګوري سختۍ ګوري دا زموږ د ټولو امت اولنۍ مور ده نو د دې امت اوله خشته الله تعالی پر داسې مشقتو باندې کښېښوله وایي خشت اول چون نهد معمارو کج تا سریا میره و دیوارو کج که اوله خشته کږه سوه بیا چې در اسمانه دیوال ځي لا به کوږ ځي که چیرې اوله خشته سیده ولګېده بیا به در پایه پورې دیوال سیده روان نو زموږ د دې امت اوله خشته پر دا ځای باندې ولګېده په دې خاطر باندې پریشانۍ او بیماری په دنیا کې هر چاته الله ورکوي خو پریشانۍ او بیماری دا د الله د طرفه د نعمت او کله کله د الله د طرفه د قهر او د غصې سبب وي که چیرې بنده د پریشانۍ او د بیماری په وخت کې الله تعالی سره توجه رجوع کمه کړي نو بیا خو د الله تعالی د طرفه قهر دی عذاب دی او الله تعالی په دنیا کې لا څه سکه پکوي اصلي سزا به په آخرت کې ورکوي او که چیرې د بیماری او د پریشانۍ د غم او د تکلیف په وخت کې د انسان د الله تعالی سره رابطه مضبوطه سي د الله تعالی طرف ته توجه سي او په دعا باندې د خپل پریشانۍ حل غواړي نو بیا د الله تعالی رحمت دی د الله تعالی د طرفه د قرب علامه ده حدیث شریف کې راځي چې الله تعالی پر بنده باندې بیماری راولي د هغه بیماری په ذریعه باندې الله تعالی هغه بنده د ګناهو صدا سي صفا کی لکه د منی په سیزن کې چې وچه درخته سړی در دې تنه ونسي سره ویښوري لکه د هغې څه چې پاڼې څنګه رژېږي د بنده څه ګناهونه داسې ورشي د بیماری په وخت کې د پریشانۍ په وخت کې الله تعالی یو ملایکه سر ته ورته کښېنوي ورته چې بنده کله په بیماری کې زګیروی کوي نو ته د لا اله الا الله ثواب لیکه او چې بنده کله آه اوه د درد په شکل نورته ته د سبحان الله ثواب لیکه
او دا کومه سا چې د بیمارۍ په وخت کې سړی کاږي دا سا یې د صدقې د هرې سا کښلو په مقابله کې د صدقې ثواب ورکوي او د بیمارۍ په خاطر چې پر کومه بستره باندې دی پروت دی دا بستره یې سهار او ماښام د ورځې او د شپې د تهجدو بستره ده لکه دی چې د تهجد پر لمانځه 4 ساعته ولاړ دی او چې کله د تکلیف په خاطر باندې یو اړخ بل اړخ باندې اړول کیږي نو الله تعالی د هغه مجاهدینو ثواب ورکوي چې کوم مجاهدین په تعرض کې هر ځل پر دشمن باندې حمله کوي نو په دې خاطر چې د ناجوړۍ په خاطر د بیمارۍ په خاطر الله تعالی د انسان ته دومره اجر ورکوي چې په خپل عمل په خپل عبادت بیا هغه اجر ته د ځان نشي رسولی د قیامت په میدان کې بیا الله تعالی د سره سرګوشي کوي سرګوشي دې ته وایي لکه یو دوست د بل دوست سره په غوږ کې خبره کوي الله تعالی د خپل لاس بلا کوي په پروا شي ور په دې غوږ کې ورته یې دوست په دنیا کې مسکنت ستاو په دنیا کې ناجوړی ستاو په دنیا کې پریشانی ستاو پر ما باندې سپک نه وي پر ما باندې بې قدره نه وي چې ما تا ته مسکنت او ناجوړی او پریشانی راوستله صرف ما نن ستا دپاره دا نعمتونه تیار کړي او ته په خپل عمل باندې دې نعمتو ته نسوې رسېدلی نو په دې خاطر ما تکلیف در باندې کښېښوی او په هغې تکلیفو مې دې نعمتو ته ورسولی بیا چې د قیامت په میدان کې د کم اجر راځي او کمه درجه یې راځي نو کم خلک چې په راحت کې زندگی تیره کړي هغې دا نارې کوي کاش زموږ بدنونه په دنیا کې په غچانو غچ سوي وای خو نن دا اجر و نعمتونه زموږ په نصیب وای نو ځکه بیماری کې د مسلمان عادت بدایي چې د الله د پریشانۍ په وخت کې به د الله طرف ته توجه کوي او عقیده به دایي چې پریشانی الله تعالی راوستلې ده او د دې حل کوونکی هم الله تعالی دی د پریشانۍ د لرېوالي دپاره نور اسباب هم لټوه لیکن عقیده به دایي چې پریشانۍ لرې کوونکی الله تعالی دی دا نور صرف بهانې دي یا به الله تعالی دا راته بهانه کړي یا به دا راته الله تعالی دې زموږ او ستاسو دماغو کې دا څو خبرې راولي او آخر راولي Thank you.